سوی دی دا خو مخکې له دې چې محکمه کې ماته یې راکړي چې د پښتون په صفت یې ووژنم چې د ما ملګری و ولې داسې وکړله اچھا عادي خلک دي چې ځي دښمنانو ته ورتسلیمیږي خو بېله خبره ده دی خو زما ملګری و دی زما جنرال و ما په اعتماد کړی و ده څه خیانت کول ما په تنه دا توقع درلوده او بیا په دې کودتا کې یوه برخه هم دا ده چې که څوک په وزارت دفاع کې مقابله کې رئیس مخابره ده علیم جان نومیږي هغه به راپورته کېږي خپله تڼۍ به وزني دا وظیفه یې د ګلبدین نه اخیستې تڼۍ وزني د ده د وجود د دفاع خبره هم په دې کې مطرح ده د وطن پرېږده د ده د وجود زه د تا د وجود خبره هم ده زه هغه څوک چې تا قاتل زه په هغه څه خیل رحم وکړم دی ماته لګیا سو وایي خو حزبیان خو کودتا صاحب نه کړي نو ما ورته وخندل خان وکیل هلته ناست دی نو ما ورته ویلې چې ترواله تر اوسه به دا ټول کارونه چې کړي دي دا حزبیانو نه دي کړي دا امین صاحب چې راپورته سو د ترکي صاحب په مقابل کې دا حزبی نه و وایي صاحب حزبیان دا کودتاوې نه کړي دا دی چې راپورته سو د ما په مقابل کې دا حزبی نه و نه و حزبی که و حزبی و غلی ناست یاستې داسې فکر کوي چې لکه چې نه و حزبی که څه نه نه تاسې برحقه یاستئ دې خاطر نه چې لکه چې نه و حزبی بل چېرته متعلق په هر ترتیب ما ورسره خبرې وکړلې دی هلته قانع سو دلایل یې نه درلود ولې دیجې څخه چې ووت نو صاحب لاړو وایي دا توطیه ده د ما په مقابل کې او د خلچیانو په مقابل کې صاحب مشهوره یې داسې کړله او ګراج صاحب کېناستېدو په هغه کې په وزارت دفاع کې او په ځان باندې صاحب پیرې راټولې کړلې لکه میشل وون چې هلته په هغه کې ناست دی په لبنان کې دی هم صاحب هلته کېناست اوس ورته تلیفون کوم تلیفون مې نه پورته کېږي سړی ورته لیږم سړی ورته سړی نه زه خبر شوم چې تاسو راټول سوي وایي چې ستاسو جرګه ورته ورلیږم ده نه منل څوک که نه سرجنګ خان دا ټول زه خبره وم چې تاسو سره راټول سوي بالاخره د جهان کې هم دا ډېره مشهوره کړله د ده یو مشاور و هغه ته یې وویل چې که د ما او د ده ترمنځ کښېنئ اول خدای د ما وزیر دفاع زه بیا د ته مشر د ما دپاره یې لاس پورته کړی زه منشي عمومي کړی یم زه هلته په لویې جرګې کې م رایه راکړې ده خو خیر ده که د ده نه په سنه کې هم زیات یم مخکې له دې چې دلته راسي لکه چې اوس ګلبدین مراجعه کړي شورویانو ته چې رکه زور مو خو په دې نجیب باندې ونه رسېده نو تاسو شورویانو نه خواهش کوو تاسو شورویانو نه چې دې نجیب ته ووایي چې دا چوکۍ خو راخوشي کړي تر پرونه پورې چې موږ باندې ټول اتهامات لګول چې شورویانو تاسو راوستي یاستئ دلته افغانستان اوس ورځي صاحب چې دې نجیب ته خو ووایي دا چوکۍ خو موږ ته راخوشي کړي یعنې تاسو شورویانو د خدای دپاره دا چوکۍ خو موږ ته را ده مراجعه وکړه چې صاحب دا شورویان که د ما او د ده ترمنځ کښېني پښتو مرکه جرګه هر شي شته ده نه غوښتل په خیر کښېناستېدو سره دا روغه جوړه مو وسوه آخر روغه جوړه څه شی ده یو درې څلور دانې درې جنرالان که راخوشي کړي په سترګو به څلور در خوشي کړم یو مې پرې اضافه کړلو سبا ته مې جنرالان راخوشي کړل څلور مالې کار دې نه کوي خاینین دي وایي بس کار دې نه کوي خاینین زه به دا خبر واقعیت خبرې دا ده چې سبایي جلسه دایره کړله مختصره یې دایره کړله ویل چې دا خاینین وو دوی داسې جفا کړې وه موږ زندان ته ورسپارل ما د رئیس جمهور نه تقاضا وکړله د دې خاطر چې د ما قدر ساتلی وي او د اردو ته یې لږ مورال او روحیه ورکړې وي دغه د دوی وبخل چې خبرې هلته کړې وي ذاتي خبره ختمه وه بله ورځ خبرېږم چې نه د دې فرقې د ټانک د غوند قمندان تبدیل چې د ده خبره یې نه وه اورېدلې خپل سړی هلته کېنوه بل ځای کې دا سړی کېنوه بل ځای کې دا سړی کېنوه دا د چیش دپاره کې را ومې غوښتلو چې تڼۍ صاحب د چیش دپاره دا خبره کې وایي صاحب دا خو عادي تغییر و تبدیل دي مال تر اوسه به دې څومره تغییر و تبدیلات کړي ویل صاحب یو 3000 نفره به مې کړي مال چا درته څه ویلي ووایي نه
مله خو اوس وضع داسې راغلی چې اساسیت منځته راغلی هر څوک دا خبره پورته کوي یو څو ورځې غلی کښېنه بیا به وروسته سره دا تغییر تبدیل سره کوو دی پرې لګیا و هلته ماته دا زنګ په ذهن کې راوویل سو چې دی کوم مقصد لري څه شي لري چې ټانک پسې ګرځي د هوایي پسې ګرځي دا دې پسې ګرځي هغه پسې ما کولی سوی زه تاسو ته یایم ما کولی سوی چې یو فرمان ورکړم چې حالت استقرار دی حالت جنګ دی د تورن او د بریدمن تر سطحې پورې اقدامات بې له ما د توافق څخه څوک مقررین نشي کولی نه سوی مې کولی دا ما ونه کړل دا لوی سړی غټ سړی تاسې دومره زه په اصطلاح مشر کړم اوس زه راپورته سم د ده په مقابل کې ورته وایم چې دا ټول سایلنټونه مې د تا واخیستل بیا به خلک ته دا یې وایي په جرګې کې به وایي بل چاته به وایي پښتو کې به دا خبره کي چې زه خو ملامت نه یم دغه زه وزیر دفاع یم نو ما دپاره څه حیثیت او اعتبار پاتې سو دی ما نه پرېږدي چې تر ډګرواله پورې چې په قوانینو کې زه مقرر کړم نو دا اعتماد دی چې نجیب په ما کې نه ما له ټول اعتماد دی سره اعتماد مې هم ترې سلب نه کړو دا خبره زه تاسو ته بربنډه کړم چې په آخر شپه ورځو کې چې د دا تصمیم کولو او څه مانورونه یې کول تطبیقات یې سرته رسولو ملګري ما ته راغلل کېناستېدل وایي نجیبه مایله ویل هر څوک چې مخکې سول هغه یې ګټي مخکې څه نجیبه زه په عمر کې نه مخکې کېږم ځکه چې زه که مخکې سم سبا ته به د افغانستان خلک ما ته یایي ولو چې دی د پاکستان ته اوس تښتېدلی دی چې دا نجیب و چې دی پاکستان ته وتښتولو ده پې حمله وکړله ده پې تعرض وکړه نجیبه تا څه درلودل څه نه درلودل پاچاهي دې درلوده دا دې درلودل هغه د رئیس جمهور منشي عمومي وي تا ولې د وزیر دفاع په مقابل کې داسې څپېړه ورکړه زه یې نه کړم وایي صاحب که دوی مخکې سوله ویې ګټله مالې امیدواره یو لاره مو برحقه د خدای تعالی د موږ سره ده او دغه عسکري نظام کې خو یو تاسو اصطلاح ده د نظامي ملګرو ته مې ویلي چې بهترین تعرض قوي مدافعه ده قوي مدافعې دپاره ځان تیار کړئ بس تعرض تاسو او خو دی لږ مغرور و که نه چې د کمانډو د سرحد څخه چې دی په اصطلاح د لومړي بریدمن څخه چې سایمن سوی و تر ډګر جنرالي پورې رسېدلی و چې هغه هم تاسو ته ووایم ده وویل چې د وزارت دفاع ماته د چا بخشش نه در راکړی دی او زه چې بیروی سیاسي ته راغلم چا بخشش نه در راکړی دا زما استعداد و د ما نه مخکې هم خو د دا استعداد درلوده ولې نه و راغلی وزارت دفاع ته ولې لوی درستي سوی نه و ولې جنرال سوی نه و ولې بیروی سیاسي ته نه و راغلی ما دا کارونه وکړل ما د ته قوت ورکړو دا قوت چې ما ورکړی د پښتو په صفت باندې دا چې زه تاسو ته وایم چې تڼۍ نه دی څوک دی نه پېږم نه یې پېژنم ما چې درته دا توان او قدرت ورکړو د ما په مقابل کې استعمالوي بېرته نو ما ویل زه دا کار سرته نه رسم زه نه کېږم اول کېږم نه دی خو صاحب راغلی و نو مغروره سوی و چې زه یو نظامي سړی دا نجیب چې ګورې صاحب یو ډاکټر یو څو خبرې زده دي یو څو ژورنالیستانو سره بس سیاست میاست کې قمندان اعلی خاصې نوم پې ایښودل سوی دی نو دی به بیا ما ګټي ځوان شي شو ښودله دا چې تر ټولو ښه صاحب منصب یې ځان بولو ښه صاحب منصب هم نه و دغه نه ډېر ښه صاحب منصبان وو همیشه به دا ښه جنرالان او صاحب منصبان ما ته راتلل او دا به یې راته ویلې چې دا نه پوهېږي په ټولو خبرو وړکی دی دا دې ولې وزیر دفاع کړی دی خپلوي کې پکتیاواله کې نه نیکم ځوان شي شو ښودله دا عادي ډاکټر ملکي سړی تاسو د مرکوال او جرګوال دلته چې مخې ته درته ولاړ دی دی په ټول دی تر ټولو لوی نظامی اقدام چې د داود خان او د ظاهر شاه په مقابل کې سوی واسې اقدام دا نه و تاسې ولیدلو په خپلو سترګو تر ټولو لوی نظامی اقدام په مقابل کې چې هوایي قوتونه هم د چا سره یي فیلیپین کې برعکس د انتخاباتو له لاره کینو راغلې وه د دغه په مقابل کې کودتا وسوه ټول هوایي قوتونه د امریکا راغلل د هغې په ګټه استعمال شول تر شلو ورځو پورې په اوضاعو باندې مسلط نه سو دغه عاجز مسکین د خدای بنده په 40 ساعتو کې په اوضاعو باندې مسلط سو
دا دې خاطر نه زه تاسو ته